د اسرایل تازه حمله وايي واځي اتومي تاسیسات نه ختمو بلکې د ایران رژیم هم بدلو. ایران وايي 200 وګړو ته مو مرګ ژوبله رسیدلې. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د اسرایل د هوایي ځواک ویان ویل چې 80 جنگي الوتکو په تهران کې پراخ شپني عملیات ترسره کړي دي. د ویان په وینا په دغه عملیاتو کې نږدې 40 ځایونه چې پکې د ایران د هوایي دفاع سیستمونه هم شامل دي په نښه شوي دي. د اسرایل پوځ په یوه تازه خبره شوې خبرپاڼه کې وایي چې د ایران د اټومي پروګرام نه تنه مهم ساينس پوهان او تخنیکی متخصصین وژلي دي. د راپورونو له مخې دا کسان د ایران د اټومي فعالیتونو مهم غړي وو. اسرایلي بریدونو په ایران کې 146 تنه وژلي او 532 نور بیا ټپیان کړي دي. د هرانا خبري اژانس د راپور له مخې دا بریدونه د جمعې په سهار پیل شوي او د ایران په 12 ولایتونو کې ترسره شوي دي. وژل شوو کسانو کې 10 ملکي وګړي چې ډیری په تهران کې وو او 14 نظامیان شامل دي. راپور زیاتوي چې لږ تر لږه 15 ښځې او ماشومان یو د سرې میاشتې کار کوونکي او لسګونه نور ملکي کسان هم د قربانیانو په ډله کې دي. د اسرایل دفاع وزیر اسرایل کارټس خبرداری ورکړه چې که علي خامنه‌ای پر ملکي وګړو توغندیز بریدونو ته دوام ورکړي نو تهران به وسوځول شي. رویټرز پر ایران د اسرایل د برید موخه د تهران اټومي پروګرام ګډوډول او د اټومي وسلو جوړولو ته دغه هیواد د وخت ځنډېدل ښودلي. خو زیاتوي د اسرایلي چارواکو څرګندونې ښیي چې تل ابیب نه یوازې د اټومي پروګرام بندول غواړي بلکې ښایي د ایران د رژیم د راپرځېدو هڅه هم وکړي. ایراني رسنۍ راپور ورکړی چې د تهران له مهرآباد هوایي ډګر څخه د مسافر وړونکو الوتکو د پروازونو هدف دا دی چې دغه الوتکې خوندي او له اسرائیلي بریدونو څخه لرې ځایونو ته انتقال شي. د تازه راپورونو له مخې ایراني حکومت په یاد هیواد کې پر انټرنیټ سخت محدودیتونه لګولي دي او ایلان ماسک د ایران خلکو ته د سټارلینک د انټرنیټي خدماتو ورکولو اعلان کړی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.